درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمن لیدونکو ما تاسو ته په تېره خپرونه کې د لمانځه 25 مستحبات بیان کړل. هیله لرم چې زده کړي مې وي او په خپل لمانځه کې مو عملي کړي وي. قدرمن لیدونکو زه به تاسو ته په دې درس کې د لمانځه مکروهات بیان کړم، کوم شیان چې لمونځ مکروه کوي. اوس به تاسو ته یو ووایم، په عملي توګه به یې هم وښایم چې ښه مو زده شي. لومړی مکروه د لمانځه پلتۍ وهل دي په لمانځه کې. کله چې موږ پلتۍ وهو نو لمونځ فاسدېږي بې له کوم عذره. که کوم عذر ولرو یا پښې مو درد وکړي بیا لمونځ نه فاسد کېږي، او که بې له کوم عذره ودرېږو او پلتۍ ووهو په لمانځه کې نو لمونځ فاسد کېږي. په دې شکل قدرمن لیدونکو کله چې موږ لمونځ کوو نو باید داسې په دې شکل پلتۍ ونه وهو. باید که عذر مو درلوده نو پلتۍ وهو، که عذر مو نه درلوده باید په درېدا لمونځ وکړو. دویم مکروه د لمانځه شمیرل د آیتونو دي په لاس باندې. کله چې موږ لمونځ کوو نو آیتونه په لاس باندې شمارو، لکه داسې چې درېږو داسې یو دوه درې آیتونه په دې شکل، دا هم لمونځ مکروه کوي. درېیم مکروه د لمانځه غوړول دي د لاسونو په سجده کې، لکه د ګیدړې غوندې. باید د خپل کله چې موږ سجدې ته ځو په دې شکل باندې باید د خپل لاسونه کېنږدو، په دې شکل باندې باید لایس کېږدو خپل لاسونه. څلورم مکروه د لمانځه کتل دي په سترګو سره راسته خوا او چپه خوا. کله چې موږ لمانځه ته درېږو باید خپل سجدې ځای ته وګورو، دې خوا او دې خوا ته نه. لکه په دې شکل موږ داسې او داسې ونه ګورو په لمانځه کې چې دا لمونځ فاسد کېږي. پنځم مکروه د لمانځه پټول د سترګو دي بې له عذره. ځکه چې که موږ خپل سترګې پټې کړو په لمانځه کې او داسې ودرېږو موږ له یهودو سره ځان برابروو بې له کوم عذره. که عذر مو درلوده یا حفظ مو درلوده نو په لمانځه درېږو، که لوی صورت و که سترګې پټې هم کو پروا نه لري. شپږم مکروه د لمانځه دا دی چې کله چې موږ سجدې ته ځو نو ځای د سجده کې شګې یا دغه میده تیږې اوسي، نو که موږ ته مزاحمت نه کوو نو باید موږ یې پرېږدو، او که مزاحمت کوو یو ځل یا دوه ځلې باید موږ لرې کړو. که د درېیم ځل لپاره تکرار شو نو لمونځ فاسد کېږي. اووم مکروه د لمانځه کالیو کش کول دي. کله چې موږ په لمانځه کې په دې شکل درېږو نو که داسې کوو دا لمونځ فاسد کوي. باید چې له مخې نه درېږو باید خپل کالي، سر، مخ ټول باید ښه سم منظم کړو. اتم مکروه د لمانځه ارګمی وهل دي په لمانځه کې. کله چې موږ درېږو په لمانځه کې نو یا ارګمی وهو باید خپل خوله پټه ونیسو، او که خوله پټه نسو نیوی باید د خپل لاس یا لستوڼی په خپل خولې باندې کېږدو. نهم مکروه د لمانځه لوبې کول دي په جامو سره، په ژبې سره. په دې شکل باندې کله موږ درېږو داسې خپل جامې داسې کوو او یا خپل په ژبې سره یو بل سره خبرې کوو په لمانځه کې، دا هم لمونځ فاسدوي. لسم مکروه د لمانځه دا دی کله چې موږ جماعت ته ځو نو جماعت ولاړ اوسي، صف کې ځای هم خالي اوسي، یوازې ودرېږو شاته په صف کې او خپل لمونځ وکړو، دا هم لمونځ مکروه کوي. درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته ما دا 10 مکروهات بیان کړل. هیله لرم چې زده یې کړئ او ښه مو په ذهن کې ناست اوسئ. تر بلې خپرونې مې په لوی او بښونکي خدای سپارم.